تاسو خو پرېږدئ زه په خپله ژرنده وار نه لرم نظام شاهي او کشرۍ د دې کې کار نه لرم ځینې یې ښه دي خو له ځینو مداغلي خلک ځینو چارواکو نه تر پوزو رسېدلي خلک ځینې یې په دې اند چې والجه دا یا مو غل نیولې فکر کوئ چې دا ولس مو یرغمل نیولې چغو او چمبو تر شا یو راز پروت دی زما د ډېرو اندېښنو تر شا یو راز پروت دی اقتصادي او نه سیاسي ازادي واک کې لرو موږ یوازې نظامي ازادي واک کې لرو د صلیبي جګړې پلانونه وار په وار په لار دي بل د فکري جګړې دامونه هم جوار بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو واجدلی یم ملګرو نن در سره یو ویډیو شریکوم مطیع الله توراب صاحب چې هېڅ ته د تعارف محتاج نه دی ټوله دنیا یې پېژني خو ډېر زیات انقلابي شاعر دی دغه شعرونه واورئ خپله قیمتي رایه ماته په کمنټس کې ضرور راکړئ ویډیو را سره وګورئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ راځئ چې وګورو څه ډېر حد شعرونه پرون مې ویلې نن یې هم وایم نه به وایم زه چې د حق تر مخه حق نه وایم څه به وایم د سر خوړلو هیلو لارو ته که اته اوبه دي د اوسني حالاتو سترګې هم اوبه دي تاسو خو پرېږدئ زه په خپله ژرنده وار نه لرم نظام شاهي او کشرۍ د دې کې کار نه لرم تاسو پرېږدئ زه په خپله ژرنده وار نه لرم نظام شاهي او کشرۍ د دې کې کار نه لرم ځینې یې ښه دي خو له ځینو مداغلي خلک ځینو چارواکو نه تر پوزو رسېدلي خلک ځینې یې په دې اند چې والجه دا یا مو غل نیولې فکر کوئ چې دا ولس مو یرغمل نیولې ځینې یې ښه دي خو له ځینو مداغلي خلک ځینو چارواکو نه تر پوزو رسېدلي خلک ځینې یې په دې اند چې والجه دا یا مو غل نیولې فکر کوئ چې دا ولس مو یرغمل نیولې تېر به تکرار شي ترشه زهر به ترې بیا جوړېږي له دې پونځي به مسله د اسامه جوړېږي تېر به تکرار شي ترشه زهر به ترې بیا جوړېږي له دې پونځي به مسله د اسامه جوړېږي بې اهلکارو به د بم سر ته پوړی ونه شي فکر کوم له دې وړۍ به شړۍ ونه شي بې اهلکارو به د بام سر ته پوړی ونه شي فکر کوم له دې وړۍ به شړۍ ونه شي د غټو زده کړو وزارت او مولوي صاحب د ترافیکو مدیریت او مولوي صاحب بې اهلکارو به د بام سر ته پوړی ونه شي فکر کوم له دې وړیو به شړۍ ونه شي د غټو زده کړو وزارت او مولوي صاحب د ترافیکو مدیریت او مولوي صاحب ګورئ 25 کاله مخکې مو ګناه ګڼلو پر تذکره باندې تصویر مو ناروا ګڼلو اوس برخمن یې له کیمرې او له تلویزیون صاحبه دا برکت و د ښوونځي او پوهنتون صاحبه واه ډېر زبردست تراب صاحب ګورئ 25 ډېر د ششته وویل بیا ووایه پر تذکره باندې تصویر مو ناروا کړلو اوس برخمن یې له کیمرې او له تلویزیون صاحبه دا برکت و د ښوونځي او پوهنتون صاحبه د دغه چغو او چمبو تر شا یو راز پروت دی زما د ډېرو اندېښنو تر شا یو راز پروت دی د دغو چغو او چمبو تر شا یو راز پروت دی زما د ډېرو اندېښنو تر شا یو راز پروت دی اقتصادي او نه سیاسي ازادي واک کې لرو موږ یوازې نظامي ازادي واک کې لرو د صلیبي جګړې پلانونه وار په وار په لار دي بل د فکري جګړې دامونه هم جوار په لار دي جهاد تازه شو مجاهد یو څه بدنام پاتې شو تېر دواړه غاړې استاد جهاد تازه شو مجاهد یو څه بدنام پاتې شو تېر دواړه غاړې انقلاب وشو خو خام پاتې شو تر تاسو مخکې وو له تاسو نه فني خلک وو تېر جهادیان تر تاسو کلک او مړني خلک وو چاله یې تار ورکړ او څوک یې په ستن وغولول سره د دومره هوښیارتیا هم دښمنه غولول ډېر زبردست تراب صاحب سره د دومره هوښیارتیا هم دښمن وغولول لاس کې به پاتې شي له ستنې به مو تار واخلي وخت نه کار واخلئ کنې وخت به در نه کار واخلي وخت در نه تېر شو ګورئ وخت ته اعتبار پکار دی پر ځان ماین خلکو څلېرویشت ساعته کار پکار دی ډېر ښه دی جي ډېر زبردست ډېر زبردست ګورئ وخت ته اعتبار پکار دی پر ځان ماین خلکو 40 ساعته کار پکار دی په ډېر هنر او په احتیاط به مو ټوټه ټوټه کا په دې تفریط او په افراط به مو ټوټه ټوټه کا تر بوسو لاندې څه برسېرې دي خو بیا هم وایم که نه اوبه له ورخه تېرې دي خو بیا هم وایم ځان رانه ورک ځان پسې ګرځم مسیر لټوم ځان رانه ورکه ځان پسې ګرځم مسیر لټوم زم خلیفه صاحب ته د دغه خوب تعبیر لټوم خوب مې لیده چې د شمشاد سره دې سر لګېږي پېښوریا خوب مې لیده چې د شمشاد سره مې سر لګېږي د کابل خان خوږه هوا پر پېښور لګېږي له پانیپت تر سمرقند خواري لښکرې مې وي خوب مې لیدلو چې الوزمه وزرې مې وي ډېر زبردست سر لګېږي د کابل خان خوږه هوا پر پېښور لګېږي له پانیپت تر سمرقند خواري لښکرې مې وي خوب مې لیدلو چې الوزمه وزرې مې وي لار کې بلا داسې اوده ښه ده
بیداره مشه د لر او بر ناره تازه ښه ده که لاره مشه ډېر ښه دی جی بلا داسې اوده ښه ده بیداره مشه د لر او بر ناره تازه ښه ده که لاره مشه لاړو د یو بل نه پناه شولو ورکېږو که نه د باچا خان بابا خبره څه چې یو کېږو که نه پښتون 50 کاله د بل دیوال ته خټې وکړې وخت او حالاتو ترېنه خپلې خپلې ګټې وکړې موږ هغه قوم یو سر شیندلو ته څو ځله وځو سیاست پر بل کوو د جنګ میدان ته خپله وځو ډېر زبردست ماشاءالله ملګرو مطیع الله توراب صاحب تاسو واورېده او ډېر زیات مینوال یې دي لر او بر څه چې په ټوله دنیا کې ډېر زیات خلک یې خوښوي ملګرو دا و د نن ورځ ویډیو انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ